په یادو مراسمو کې د لښکرګاه ښاروال حفیظ صدیق ویل ښار ته وده، پراختیا، ښکلا او ښار جوړول د ښاروالۍ دنده ده، خو باید د دې ولایت هر پانګوال د ښاروالۍ سره په ګډه او همکارۍ کار وکړي، ځکه په دې برخه کې له ښاروالۍ سره همکاري د ښار د هر وګړي مسؤلیت دی. ښاغلي صدیق د خصوصي سکتور څخه مننه وکړه چې د ښار په آبادۍ کې برخه اخلي او پر نورو شرکتو او پانګوالو یې غږ وکړ چې د هېواد په آبادۍ کې پوره ونډه واخلي او خپل مسؤلیت ترسره کړي. د ښار پر ټولو تجارانو باندې غږ کوو چې راوړاندې شي، کوشش وکړي په دې ښار په آبادولو کې کوشش راسره وکړي. که تاسې لږ سرمایه ګزاري هم وکړي نو ښار به انشاءالله په ډېر لنډ وخت کې تاسې ووینئ ډېر ښکلی ښار، پرمختللی ښار ووینئ. د هلمند بارک او فولاد صنعتي شرکت استازي عبدالودود بارک په خپلو خبرو کې ژمنه وکړه چې د خپل توان په اندازه به په راتلونکي کې د ورته نورو رغنیزو پروژو په مالي ملاتړ کې پوره ونډه واخلي او په دې برخه کې به هر ډول همکارۍ ته چمتو وي. وطن ته کار کول، وطن ته خپل خدمت کول، خپل د ګټې څخه چې په همدې ولس باندې سوی د دې څخه یوه برخه په ولس باندې مصرفول وه او 11 لکه افغانۍ تقریبا مصرف راغلی دي چې مخکینی ابتدا د باباجي و د لښکرګاه ښار ترمنځ دروازه وه، دومه یې دغه د ناوې ولسوالۍ او د لښکرګاه ترمنځ دروازه وه چې تقریبا دواړې یو په بله کې 23 لکه افغانۍ انشاءالله زیات کم مصرف راغلی. د ګذر وکیلانو په استازیتوب حاجي خدای نظر سروري له ملي تجارانو وغوښتل چې د وطن په آبادۍ او پرمختګ کې له خپل اسلامي نظام ملاتړ وکړي او د وطن په ښکلا او آبادۍ کې برخه واخلي. د نورو تجارانو څخه هیله او آرزو دا ده چې د هلمند ولایت کې ډېر غټ تجاران شته او ټول تجاران د ښاروالۍ سره په دغسې کارو کې د همیشه دپاره کومک او همکاري وکړي. نو زموږ ولس د دوی څخه همیشه دا غوښتنه لرو چې نور تجاران هم دغسې را تشویق سي او خپل هېواد کې یا په خپل ولایت کې په پوره توګه خدمت وکړي. د ناوې ولسوالۍ اوسېدونکی باچا خان وایي ملي تجاران په بنسټیزو او پرمختیایي چارو کې د ونډې اخیستو مسؤلیت لري چې باید ترسره کړي. د ملي تجارانو څخه موږ نور هم غوښتنه لرو چې داسې ډول پروژې مخته یوسي، ځکه چې یوازې ملي تجاران او د هېواد وګړي کولی شي چې خپل وطن آباد کړي او پر مخ یې بوځي. د یادونې وړ ده چې څه موده وړاندې د ښاروال حفیظ صدیق په لارښوونه د هلمند بارک او فولاد صنعتي شرکت له لوري د لښکرګاه او باباجي ولسوالۍ ترمنځ دروازه ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه.